خان خدای دې په هغه جهان کې بکار کا خان دا والا تا به ورته ویلیو که نه چې دا خو د زکات پیسې دي ما خو دې له نه وي ورکړي چې واپس به یې راله راکوي زه چې ظهیرالدین ته ګورم نو ورځ په ورځ خرابېږي ما خو وی چې څه دارو درمل به یې ځان له کړو خان ما ورته وی چې علاج به پرې وکړي خو هغه وی چې زه جګ جوړ یم زه خو دې ښار کې ډېر ګرځېدلی یم خو داسې سړی ما نه دی لیدلی خلک خو 200 روپو دپاره غلا کوي په حرامو لګیا وي خان خدای دې خوشحاله ساته کشمالک ته خو پاسې دی زه ځم خان بیا راباندې ناوخته کېږي زما خو دغه وسو چې درو مې لېږلې خان خدای در نورم ډېره درکړي بنجاني دی بنجاني واخلئ د دلدار ګلی لانجه زه به اوس د ښار په لارو کوڅو کې دا چغې وم چې دنداسه والې انجه والې نو ځانله چېرته بل کار وګوره که نه اخر کېږي بس مورې زه دا نه پاګل نه یم چې ټوله ورځ دا دروند صندوق په دوکه ګرځوم په دې صندوق ګرځولو کې څه شرم دی پلار ولې دا کار نه کولو ته د پلار په کار شرمېږې نو شرم نور سي مورې دا خلک به څه وایي ای خلکو موږ سره څه کار دی دې خلکو سره زموږ شپه ورځ سترګې لګي ښه دا راته ووایه چې څه به کېږي دې کور کې خو د هېڅ څه درک نه لګي د خان شریف هغه پیسې دې په منډه یوړې ها اوس به موږ د زکاتونو ته کښېنو پردي شکور ته ورو سترګي مورې زه دا نه وایم چې موږ د پردي زکاتونو ته کښېنو نن خو به په کار راغلې وې که دغه د پردو ټوکرو خوند یو ځل تر خولې شو نو بیا به ټک کار نه کوې مورې ته په خبره نه پوهېږې ته په خبره باندې ښه پوه یم زه به دا صندوق واخلم کور په کور او کوڅه په کوڅه به درکړم خو خو څه خو ته خو به راباندې شرمېږې نه که نه مورې زه دا نه یم چې زه کار روزګار نه کوم خو چېرته بل کار سره به کتی شي ولې پلار دې ټول عمر په دې کار کې کور نه ساتلو ښه ده ووایه چې څنګه ستا خوښه وي ته خو بس د کوره په سارا خوشحاله صادر کېده ګینې اوس دې برابرومه ای مورې ته وګوره که نه بیا ماښام کېږي ښه نو مونږ دواړه چې دې کور لاړې شو دا خوشي کور به چاته پرېږدو تاجي به مې راشي که نه کور ته به جرنده ولګئ ته لږ ساعت انتظار وکړه چې پلار دې راشي نو دواړه به لاړې شو خدای خبر چې تاجي به مې څه وخت راځي نو ضروري خو نه ده چې نن دې خامخا ځو مورې تا خو پرون هم داسې ویلو او بیا ماښام شولو به زه دنه یوازې ځم هغه اوهو ته چې کومه خبره وکړې نو هغه خامخا سرته رسې زه دنه ځم چې داجي مې راشي ته بیا راځه هیجنې که پلار دې راغی نو خپې به راباندې دواړه ماتې کړي اوس غواړې له ځمه نه ته ګوره بیا به راته ته مینه زارې کې که ته بیا لاړمه نو ها اوهو ته خو دونه زر خفه شې او زر وخې به یې